سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې یو ویډیو جوړوم. دوه جملې دي، مهمې جملې دي زده کوو. دغه پوښتنه کړې ده ناصر احمد صاحب، وایي په الماني ژبه باندې وایو څنګه وایو دا څو ساعته کار کوي. د مثال په توګه یو موبایل وي، یو ماشین وي چې هر څه وي او تاسو وایي چې د دې چارج څو ساعته کار کوي یا دا څو ساعته کار کوي، نو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي دا څو ساعته کار کوي. Wie viele Stunden funktioniert es? Wie viele Stunden funktioniert es؟ یعنی دا څو ساعتو لپاره کار کوي یا څو ساعته کار کوي. د مثال په توګه جواب ورکوم چې دا د 8 ساعتونو لپاره کار کوي یا دا 8 ساعته کار کوي، نو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Es funktioniert 8 Stunden. Es funktioniert 8 Stunden. Es funktioniert 8 Stunden. اس وای دا فونکشنیت مطلب کار، 8 شتوندن مطلب ساعتونه، 8 ساعته کار کوي. تاسو هم کولای شئ دا ځای ښایسته پوښتنې وکړئ په وخت سره.